السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو ښه خبر یا بد خبر دی، خو بس تاسو اورئ. د افغانستان چې کوم د جنکو ټیم دی، نو هغوی باقي د خپل حکومت دولت نه د خپل دولت نه باقي سخته ګیله کړې ده، او په یو سخته مطلب زموږ به ورته هغه لهجه ووایو. نو باقي د افغانستان چې کومې جنکۍ دي په بار ملکونو کې اوسېږي، هغوی د خپل دولت حکومت نه دا غوښتنه کړې ده په سخته چې موږ له د تعلیم اجازت او ورسره د کرکټ چې کومه زموږ د افغانانو دغه د کرکټ لوبه ډېره خوښه ده، هغه د هلکانو تاسو وګورئ. نو ماشاءالله نن سبا د افغانستان چې کوم د کرکټ مینوال دي، نو ډېره په مینه ګوري هغه لوبه، خپل اتلان سپورټ کوي. نو ډېر په مینه ګوري د افغانستان عوام چې کوم دي کرکټ سره ډېره مینه ساتي، خو د هلکانو ساتي، خپل کلاړیان اتلانو ساتي. نو اوس دا جنکۍ هم وایي چې دا کومې بهر اوسېږي چې یاره موږ له دې اجازت راکړي او موږ به مطلب ټیم جوړ کړو، خو د افغانستان نوم به پرې یادېږي او موږ به خیر دی بهر ټیم جوړ کړو. لکه مطلب په انګلینډ کې دغه جنکۍ اوسېږي، لکه دی خو د یو د بل ځای که نه، خو دا ټیم یې چې اوس کوم جوړ کړی تاسو ته په سکرین ښکاري، نو دا په انګلینډ کې جوړ شوی دی. نو چې د افغانستان نوم وي راباندې پروت وي، نو موږ له تاسو صرف د هغه نوم اجازت راکړي، ځکه چې هلته ورته آی سی سی وایي چې تاسو د خپل ګورنمنټ نه اجازت واخلئ، بیا موږ ته هغه لیټر شو کوي. نو اوس د افغانستان چې کوم د کرکټ دغه جنکۍ دي، نو دوی ډېره په سخته غوښتنه کړې ده چې موږ له د کرکټ اجازت راکړو. او باقي تعلیم یادوي، نو تعلیم خو په کار تعلیم ده، ځکه چې په یو ملک کې تعلیم نه که نه، نو هغه ملک ترقي نشي کولی. او تعلیم د ښځې نر دپاره دا فرض دی چې مطلب وکړي. نو تعلیم سره خو زه هم اګري یم چې تعلیم اجازت والا ورکړي، ځکه تعلیم حق دی د هر انسان چې هغه وکړي، که هغه ښځه که سړی وي. او باقي چې کوم د عادي د کرکټ اجازت غواړي دوستانو، نو هغې کې ورسره زه هم ملګری نه یم، ځکه چې د پاکستان هم د کرکټ ټیم دی د جنکو، نو هغې کې مطلب زما نه لګي. زه د جنکو لوبه یو ځل دوه مې کتلې وه، د انډیا او پاکستان د جنکو چې کومه ورلډ کپ کې لوبه وه مې کتلې وه، نو زه خپله ما ډېره نه انجوی کوم او نه ګورم، ولې چې مړه به دا یاړو مزه ني. نو ګناه هم ده، په اسلام کې هم ستا اجازت تاله نه کوي چې مطلب په صفا مروه کې ښځه منډه نشي وهلی، بیا ته کرکټ لګیا. موږ خو مسلمانان یو. اوس د افغانستان چې کومې د کرکټ جنکۍ دي، دا ښه ماشاءالله مسلمانان دي. د پاکستان چې کوم د کرکټ جنکۍ دي، دا ښه مسلمانان دي. د بنګلادیش مسلمانان دي، خو کرکټ بیا هم کوي. نو د افغانستان چې کوم د جنکو دغه غوښتنه ده د خپل حکومت دولت نه، نو زه وایم چې د کرکټ د اجازت اړور نه کړي. ولې چې روکې که نو څه مطلب شو، ګناه شوه. او طالبان دي، د هغې خبر هم صحیح ده، هغې وایي چې یاره موږ نه ورکوو، په یو قانون هم نه ورکوي. هلته ورته آی سی سی وایي چې موږ ته د حکومت لیټر شو کوو، طالبان لیټر ورته نه ورکوي، اجازت نه ورکوي. او دا د تعلیم دغه چې دی که نه، نو دوستانو ویډیو مخکې ته شیر کوي چې زموږ خپل د افغانستان طالبان دي، هغې ته ورسي چې خیر دی تعلیم په ښځې او سړي باندې فرض دی، حق دی، دا علم دی. او د علم رڼا چې کوم قوم سره ني، نو هغه مخ په ترقۍ نه ځي. نو تعلیم په کار دی او کرکټ نه. تاسو څه وایئ د دې په باره کې کمنټ کې ضرور رایې راکړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.